بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په خیر ملګرو ورونو څنګه یې؟ څه حالات مو دي؟ وخت زندګي الله دې وکړي چې روغ جوړ وای. خو باران ورېږي، چترۍ مې په سر نیولې داسې باران ورېږي څه درته ووایم، او ساړه دی، او الله دې وکړي چې تاسو ښه وای، روغ جوړ وای. او نن سهار زمونږ لایو ویډیو وه او زما خپل فیسبوک کې وه، نو ډېر زیات سوچ مې کولو، ما ویل کاشکې چې دا نن لایو زه په پیج کې راغللی وای سهار، نو ډېر ښایسته موضوعګانې وې. هغه یو ورور آخري ویډیو راسه آخري لایو کال ته راغللی و چې هغه خبرې کول غوښتل، نو هغه زما موبایل بیټري ورکې چاوده شوله، موبایل لاړو، بیچاره لاړو، ټوټه هغه شو، مات شو. نو هغه د ورور خبرې مې په ارمان پاتې شوې چې بل ورور خبرې کول غوښتل، خو بس بند شو. په هر حال زمونږ هغه رایې څه ورته وایي باران ورېږي، مټر وګورئ، زه درته لږ وښیم، خیال مو دی؟ دا څنګه دی یو ورور داسې زر خاندي؟ واو، دا بل ورور قسم کوي وایي ته زما په خوب کې راغلی ښه لکه الله دې وکړي چې په حقیقت یو بل سره میلاو شو. مننه کوم. څه حالات مو دي ملګرو؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وای. او نن یورپ کې آسټریا کې ډېر زبردست موسم دی، خو داسې دی چې ساړه هم ورسره دی، دومره زبردست نه دی. ساړه چې وي بیا مزه نه کوي، خو ساړه دی. او باران ډېر شدید باران وورېدلو، ډېر سخت باران وورېدلو، او دا دی اوس هم داسې ورو ورو ورېږي، چترۍ مې په سر دی. ښه ورور وایي چې کال به درته وکړم، خو نن واقعي چې نن زمونږ سهار زمونږ ډېره ښایسته لایو وه، لایو مې لږه کټ کړه، تاسو ته مې په پیج واچوله. دا بل ورور وایي چې ما ته کال شه، راشه وروره درته کال شه، څه به یاد ساتې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبر السلام علیکم ورور، جوړ په خیر؟ ستړی مه سې. وعلیکم السلام. څه حال دی؟ څه احوال دی؟ ښه یې؟ په خیر یې؟ وروره بس ښه دبدبه کې یو، مهرباني. څه حالات دي؟ وخت ښه تېرېږي؟ الحمدلله خیر خیریت، بیخي شکر دی. ته ښه یې؟ په خیر یې؟ پر مسافري بیدار یې؟ شکر الحمدلله. وایه وروره څه راته ویل غواړې؟ او وی دا ما ته پته هم نشته، 500 خلک دې ګوري، واله که وړه خبره خو نه ده. یاره ستا د پروګرامو یو جهان مننه. ستا ټول پروګرامونه موږ ګورو او په ډېر د زړه د اخلاص یې ګورو. سلامت او دومره ښایسته خوند راکوي د هر پروګرام. چې څنګه دا ملګري رانه راضي دي، الله تعالی دا وکړي چې هغه رب رانه راضي شي، دا باران را باندې وروي ښایسته الله دې هغه الله رانه راضي شي. امین. الهي امین. نور څه حال دی؟ پر مسافري بیدار یې؟ شکر الحمدلله. ښه وروره نور څه ویل غواړي؟ د پښتنو ته څه ویل غواړي؟ وګوره ډېر خلک ټلیفونونه غواړي. یاره د پښتنو یووالی غواړو، د پښتنو چې سره یو وي، اتفاق یې غواړو. مننه، بېشکه الله دې مونږ کې غیبي اتفاق راولي، غیبي دې مونږ کې امن راولي، الهي امین کې. او بل ستا د پرون د وړه ورځ د پروګرام د خوندو په باره کې چې کوم پروګرام کړی و، وروره د خوندو په باره کې چې کوم پروګرام کړی و، هغه پروګرام مې ډېر وکاتی، خو ډېر مې درته وویل چې کال مې ټلیفون دې بیا نه راوکړي چې زموږ پښتانه و خوندو ته حقونه نه ورکوي. حقیقت وایي، ولا حقیقت سره دا خبره دی، حقیقت کم نه بلکې ډېر زیات پښتانه دي چې حق نه ورکوي، او ډېره د افسوس خبره ده، ډېره د افسوس خبره ده. ښه وروره ډېره مننه کوم. نو هغه پروګرام یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، الله تعالی دې خوشحاله. په خیر کې الله دې کړي. ډېره مننه تاسو سره.
چا ته ټلیفون وکړم هغه به ډېر خوند کړی و چې دا ټول ملګري را سره روان وای او ما چترۍ غوږ سر ته نیولې وه تاسو بې چترۍ روان وای ټول لامده شوي وای ښه محمد زبیر راشه وروره کال ته ټلیفون ته راشه وروره السلام علیکم. وعلیکم السلام ستړی مه شې وروره جوړ څنګه چل جوړې برابر شکر الله دې سلامت لره وروره څه حالات دي ښه یې وروره خیر ده الحمدلله ته څنګه یې ښه یې برابر یې ژوندی اوسې سلامتي دې غواړم وایه وروره مهرباني بس پیج کې ما اوس وکتو پیج د کلاو فیسبوک په کلاو په ویډیو سره ګټه مې دا دوا سلام سره وکړو سلامت اوسې ډېره مننه کوم وروره انشاءالله اوسئ خو خو یې کنه شکر ډېره مننه وروره ډېره مننه کوم ډېره مننه د الله په امان ها یا الله خیر نه چترۍ رانه په هوا شي لکه ستاسو په دې لایف کې ها چې پښتو کې یې درته ولیکم زنګ ووهه پښتو کې راته ولیکې چې زنګ ووهه نو پښتو خو وایو نو په کومه ژبه کې راته لیکې شاړې کومه داسې ژبه دې هم زده دی چې هغې باندې مونږ نه پوهېږو السلام علیکم. وعلیکم السلام ستړی مه شې ځوانه څنګه یې مشره جوړې په خیر یې صحت دې ښه دی سلامت اوسې وروره مونږ ته اواز ډبل راځي والله که پوهېږم زه چې هر چا ته لایف کې زنګ ووایم زما د اواز ډبل دې څه مشکل دی اوس صحیح شو جادو خو دې کړی نه جادو مې نه دی کړی څنګه یې صحت دې ښه دی قراري ده شکر مننه کوم زما لږې خبرې دي خیر زه به درته وکړم د یو ورور په صفت باندې یا کشر یا مشر زمونږ ورور یې زه لایف ګورم پخوا نه لکه اوس نه زه په دې خوشحالېږم چې یو مسلمانان سره یو ځای کوي او د هغوی په منځ کې د خیر او د ښېګڼې خبره کوي او د یووالي خبره کوي زه تا باندې فخر کوم چې ته یو ځوان او زم باید هم دغسې شم نور ځوانان هم دغسې شي چې تل مدام د اتفاق د مینې د محبت خبرې وکړي خو ولې یو څو شیانو کې زه تا نه ګیلهمن یم او ګیله درنه لرم او خدای دې وکړي چې ته په دغه ګیله زما ومنې چې په حقه یې زه درنه ولې ګیلهمن یم ځکه زه ستا دا لایف نه زه ستا هر لایف ګورم او په هر لایف کې دې برخه اخلم او تا سره مې برخه نه ده اخیستې خو ستا دغه ویډیوګانې لایف ګورم زه ترې خوند اخلم زه ترې د ډېرې پند اخلم بعضې داسې خبرې چې زه په هغې باندې سوچ کوم چې دا خو ډېرې یو مطلبي او د خیر خبرې دي په یو څو خبرو کې درنه ډېر ګیلهمن یم هغه یوه ګیله زما د یو ځوان په حیث د یو مسلمان په حیث د یو انسان په حیث قام قبیل به نه یادوم موږ ټول مسلمانان یې خو ولې زه افغان یم الله خیر وکړي بېشکه زړګیه اورم دې خبرې غږ مې درځي ډېر صفا زه یو درخواست درنه کومه لکه که په جنگ په هر ملک کې که په افغانستان کې یا مثلا په پاکستان کې یا مثلا په نور ملکونو کې که هغه اسلامي مملکتونه موږ باید د دې خواستو نه اوسو چې دا جنگ یا دې ته لمن ووهو یا دې ته دغه خبره مې صرف دا کوله چې ستا کومې خبرې چې وې ما مخکې اورېدلې وې ستا خبرې او هغه خبرې دې خوندورې وې خو ولې دوه خبرې چې ما ستا واورېدلې یو بیانیه دې ما دا واورېدل چې د ټرمپ په مقابل کې چې افغانان راپورته نه شو هغې ته جواب ورنه کړو یا خو مثلا ته د رسنیو ته لاسرسی نه لرې چې مطلب ته معلومات نه لري چې رسنۍ وګوري چې دوی افغانانو څنګه دوی ته دغه وکړل هغوی مقابل کې جواب ورکړو یا ولسمشر زمونږ اشرف غني او ورسره نور هغه کسان چې په دولت کې کار کوي چې هم د امریکا د مملکت نه سپورټ کېږي هغې نه رسمي دعوت وغوښتو د ژورنالیزم قانون دی کله چې رسمي دعوت وغواړي هغه ملک باید د دې جواب ورکړي چې ورته وویل چې ته موږ ته د دې وضاحت ورکړه چې ته په 10 ورځو کې ته د عمل څنګه ورانولی شوې صحیح دویمه خبر راځو
یو خبره دا وه چې تا وویل چې افغانان څنګه دغه خلک دي یا پښتانه څنګه ورک شوي دي دغه نه دا شړه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې تا کومې د طالب خبرې نشر کړې وې، زه د سره موافق یم چې په هر ملک کې موږ باید موږ اسلامي نظام غوره کړو، موږ مسلمانان او باید دغه وکړو، اسلام باید غوره کړو. بالکل. خبره مې دا کوله چې د طالب خبره چې تا کوم نشر کړې وې، هایا ستا په نظر باندې چې هغې کومې خبرې وکړې او څه یې ویلي هغه څو فیصده حقیقت لري؟ یو پوښتنه مې ده. دویم، په افغانستان کې په دې اوس وخت کې زه تا پوهېږم چې ته یو دردمند سړی، ته د خلکو زړونه یو ځای کې، خو ولې بعضې نقاط چې دي د یو ورور په صفت باندې درته زه وایم، د یو ورور په صفت، په دې خاطر چې ته خفه نه شې، ته یو ځایوالی کې ته خفه نه شې، د یو ورور په صفت باندې درته زه دا خبرې کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه هم ستا سیمه ده، ځکه تا یو ویډیو کړې وه چې دا به څومره خوند وکړي چې د خندان نه یو ورور روان شي او وایي خیبر پښتونخوا او پېښور ته ځم او پېښور نه یو روان شي وایي چې کابل ته ځم. دا څومره د خوښۍ او خوشحالۍ خبره ده. موږ دا غواړو. 40 کاله موږ په جنګ کې ودرېدو، زه د جنګ د وجې مسافر شوی یم، در په دره شوی یم، کورنۍ مې د لاسه ورکړې ده، دوستان مې د لاسه ورکړي دي، ورونه مې د لاسه ورکړي دي، زه په بهر ژوند کوم، یوازې دا ژوند زه د دې خلکو د لاسه کوم چې کوم یو ترهګریت خوروي، کوم یو چې د نفاق بې اتفاقي خوروي، یو ځایوالي د یووالي خبره نه کوي. زما صرف خبره دا وه چې په افغانستان کې او بالخصوص په دې اوس وخت کې چې دا کومې تلفات واوښته، ماشومان پکې مړه شو، دغه وشو، تا د دې په اړه یو غږیز پیغام دې ورنکو، یو لایف دې ورنکو، یو میسج دې پرې نه ښودو چې ماشومان بیچاران در په دره شو، خاورې په سر شو، په کابل کې څو دانې حملې وشوې، په نورو ولایتونو کې وشوې. نو زه شخصا چې زه هم پښتون یم او ته هم پښتون یې، زه بیا ستا په کوم برخه کې زه ستا ملاتړ وکړم چې ته زما دولت باندې دا تور لګې، په افغانستان باندې دا تور لګې چې ته مقابل کې راپانه شېده. ولې دغه طالب خبرې خپروي چې هغه په عامو خلکو باندې جګړې کوي، هغه وژني، ماشومان وژني. تا به خپله دا عکسونه هم لیدلي، ویډیوګانې به دې هم لیدلي د ماشومانو چې څه حالات کې پراته وو. ولې څه که یو پښتون یې مسلماني هغه پښتون یې نو ستا خو ما یو پوسټ او یو دغه ونه لیدو چې تا د چې دا خبره چې دا مسله حل شوې دي او خدای دې دغه مسلې د منځه یوسي په افغانستان کې داسې حال راولي. ما خو دا پوسټ تر اوسه ونه لیدو، خو ستا هر وخت ګورم، نور مې څه خبرې نه وي، دغه خبرې مې درته د ورور په صفت وکړې. ولې زه درنه ګیلمن شوی یم، زه درنه خفه یم په دې خبره کې، ځکه که چېرته په سیاست او ډیپلوماسۍ کې موږ یو طرفه ونیسو، یو طرفه هغه بیله مسله ده، او که په ژورنالیزم سوشل میډیا کې موږ یو طرف ونیسو نو دا قضاوت نه دی، دا یو طرفه قضاوت شو. نو زه خپله د ورور په حیث درنه یو خواست کوم، ویډیوګان دې ښه دي، خلک یو ځای کوي، خو بعضې یو نیم خبرې چې دي لکه خلکو ته ګیلې راپاروي، خلک په دې باندې خفه کوي. ځکه طالب چې دی منګه د نامسلمانۍ د کافر په نوم ووژلو، ټول عمر 40 کاله. ته ماته ویې وه چې دا کفر یوازې په افغانستان کې دی، په نورو هېوادو کې نشته. د ورور په حیثیت کې راته سوالونه وکړل، د ورور په حیثیت سره جواب واوره. صحیح ده ورور؟ مهرباني. ډیټیل کې به درته جواب به زه درکړم. مهرباني. اوله پوښتنه دې دا وکړه چې ټرمپ باره کې مې خبرې کړې وې، خلاف خبرې مې کړې وې، بلکې ویلې مې وو چې افغانستان خلک ولې نه راپاڅېږي. ته اوس دا وایې چې اشرف غني ورته دا وړي دي افغانانو راپاڅېدل. یو ثبوت ماته راکړه، ما ته ویډیو راولېږه چې زه یې وګورم. زه به درته د میډیا اعلامیه درولېږم، رسمي اعلامیه به درولېږم. ما ته به اشرف غني صاحب ویډیو راولېږي چې اشرف غني صاحب ګوره میډیا اعلامیه درته درلېږم، د میډیا اعلامیه رسمي. جواب درکوم ضرور پیسې. اشرف غني صاحب خوله لري، ډېر خلک داسې دي کنه چې صرف لیکل کوي، باورې زه اعتبار نه لرم. ما ته به اشرف غني صاحب خپله ویډیو رالیږي، زه وګورم چې واقعي د افغانستان طرفدار دی او واقعي افغانستان باره کې جواب ورکړی ټرمپ ته او کنه. دویم جواب دی تا ویلي دي وروره
چې زه د طالبانو طرفدار یم بالکل دغه خبرې کې بلکې سپورټ کوم بل خبره دا درته وکړم چې ما یو مظلوم ویډیو درته پورته کړی دا ظالم ویډیو مې درته پورته کړی چې کوم ظالم ماشومان تباہ کوي ظالم مدرسې تباہ کوي ظالم او دا تاسو را بار بار دا خبره ولې کوي د جمعتون او د بازارونو کې د دماکي وشره طالبان او بالکل ثبوت لرم چې کوم ثبوت لري کنه او خلکو ته ظالمان وایي او طالبان نه وایي دا خبره ده تاسو دا غي په وړاندې خبر ته وګورئ ریاض جواب دی دا ویل دریم سوال دا د ورور په خبرو کې ته څومره حقیقت په نظر کې لري د ورور په نظر کې د ورور په خبرو کې د ورور صرف یو خبره ته ماته دروغ دغه خبره کړې او دا چټي کړې دومره خبره خو اوریدلې وي صرف یو خبره ماته وایا د خلکو دا ورور دغه خبره غلطه کړې زه د تاغي جواب درکوم کوم ورور هغه ویډیو چې شیر کړی و اړي واغه ودرېګا زه در کوم دواړو ستر تاسو په دې خلاف لایف پښتانه چې دا مثلا د غرب پښتانه دي یا مثلا دا داوود خان چې د خلک چې د ټرمپ خلاف وایي تاسو د طالب خبره واورېدې چې د پاکستان ته منګه د پاکستان که څوک بد وایي منګه به د هغې په خلاف ودرېږو تا دا اعلامیه ورکړله چې عمران خان چې دلته راغلی واشنګټن ته هغې د افغانستان په اړه څه وړاندې کړل ډونالډ ټرمپ تا د ویل چې عمران خان د ټرمپ سره ولې جواب نه ورکوو په انګلیش پوهېږې Of course. Trump ویلو کنه چې within 10 days I can swipe out Afghanistan. صحیح ده کنه او په دې جواب کې عمران خان ورته څه وویل وایي افغانستان باندې تر اوسه پورې دومره زور نه دی بر شوی ګوره بغیر د افغانستان امن راوستلی شي هغه افغانستان آزادولی شي ویډیو به درولې کوم دوباره زما خبره ما ویډیو کتل زه په لاس مترې کې د هغوی نه وړاندې وم چې هغوی ملاقات کوي لاس مترې کې د هغوی نه وړاندې وم لاس متره پوه شوی یم عمران خان ورته ویلي چې تhank you President Trump thank you دا دې ته نه ښایي چې د یو ورور بربادي کوي او بل ورته تhank you وایي ما سره هم ویډیو شته دی تا سره هم شته دی ما یې په ضد مظاهره کړې ده ما هغلته وایټ هاوس مخکې مظاهره کړې بیا هم کوم چې د افغانستان بربادي څوک غواړي او د افغانستان بد څوک وایي ټرمپ مخامخ ولې مظاهره نه کوله کړې مې ده وایټ هاوس مخې ته مې مظاهره کړې ده تا وویل چې په لاس مترۍ کې زه ترې نه ولاړ وم تا په هغه وخت کې ټرمپ مخامخ ولې مظاهره نه کوله او ته عمران خان باندې خپل وطن ما ویم کړې ما کړې ده مظاهره مې کړې دلته مې کړې د وایټ هاوس مخې ته مظاهره کړې ده زه درته دا وایم چې د جنګ میدان چې ورکتوري میدان چې هغه وخت کې ټرمپ ته ولې اواز نه ورکولو چې فاست د توري میدان چېرته تور میدان چیرته و خو اوس دې په خپل خولې وویل چې لسو مترۍ کې زه ترې نه ولاړ وم چې دوی دا خبرې کوي خو کړې مې ده که نه مظاهره مې کړې په همدې خبره مې کړې که نه هغه وخت کې خو چې مچ هم خبره هم کړې که نه خبرو هغه وخت کې خو چې مچ هم وخوځېږې دا ویډیو وې او د ژورنالست دا ټول ورپسې تاوېږي او تا چې دومره غټه مظاهره ګوره زما خبره واوره وي او ای سره ما مرکه ونه کړله المان غږ ډیویچ ویل سره ما مرکه ونه کړله ډیوار اډي سره ما مرکه ونه کړله ټول لا پسې راغلل ما خپل غږ ورنکو نه مې غوښتل زه در په دره د دغه خلکو لاسه یم چې تا هغه ویډیو شیر کړې ده زه نه غواړم چې زما نوره کورنۍ تباه شي په دې خبره پوهېږې خو ولې د ویډیو ساته زه خپل غږ پورته کوم ما غږ پورته کړی تا نه زه احترامانه خواهش کوم ښه هر څه چې وې ته دلته به ډېر کسان ګوري ته دې ته خوشحاله چې زما زر کسان ګوري په دې زرو کې چې دی ستا 400 کسان به حقدار وي 400 به نه حقدار وي دا به درنه خوښ نه وي ولې ته دلته پوینټ پیدا کړه چې وټس د پوینټ هیر دلته څه مشکل ده چې زه دا بعضې ناخوښه دي زه تا نه ولې خفه یم زه خو ستا خلاف نه یم که نه ته خو یو پښتون یو مسلمان یې ستا خلاف خو زه نه یم خو زه وایم حق ولې نه وی حق
د حق اواز ولې حق نه وي کالونه ما پر سوشل میډیا وکړ نه دی کنه ګوره ستا حق اواز صحیح ووله کې تا ویل چې قندار نه ورور روان شي پېښور ته راشي زه د سره موافق وم ما ستا ویډیو شیر کړې ده ما کتلې ده ولې نن چې ته کومې کنځلې کې چاته یا بد رد وې هغه چاته وې چې د هغې په ژبه باندې ته خبرې کې نه زه درته خبره کوم زه چې نن زه چې یو سالم رقابت باندې درته وایم داسې ته نه وایم چې ته د خپو نه راوغورځېږې زه تا ته په سالم رقابت باندې وایم هر شی چې کې په سالم رقابت یې وکړه لکه داسې وکړه چې تعادل وساته بېطرفي دواړو برخو نه بېطرفي وکړه افغانستان کې څوک حملې کوي څوک ماشومان وژني بې اتفاقي خپروي او په لورو پرتو سیمو کې خلک وژني د دې په اړه غږ پورته کړه وروره 10 متره کې نه بلکې 50 متره کې هم د ټرمپ نه ټرمپ کې ولاړ وای کنه ما به ځان ثابتولو چې زما نوم سکندر دی ما به ټرمپ ته مو توړ جواب ورکولو کلماتي جواب هغه دغه شانته په سیاست کې ما به ورته ویل چې Mr. Trump listen to me You said it in your speeches that you can wipe out Afghanistan within 10 days. نو زما خبره ته جواب راکړه ګوره صبر غواړي مزه دغه خبره کوله چې افغانستان ته ما آرمي نه لیکلي بلکې پولیس لیکلي نو ما ورنه دغه پوښتنه کوله چې د آرمي پولیس طالبان ته دومره ګنځې ولې ورسره لېږل او تا چې په 1900 کالو کې افغانستان کې چې کوم تیری وکړل کوم بلاست وکړل کوم جماعتونه د کوم مدرسې د دې جواب راکولای شي او کته وایي چې نه د طالبانو هغه طالبان چې نامونه پکې هغه هم ستاسو طرف نه هغه ته موږ ظالمان وایو خبره دی تا د پیس انسټیټیوټ خبره د عمران خان واورې د پیس انسټیټیوټ کې چې وکړلې خبره دی واورې دغه څه د عمران خان خبره دی د افغانستان خبره ولې نه وې ولې حق نه وې زه تا نه دا وایم چې ته هغه خلاف ولې دا نه وې به هغه وایي چې طالب زه سپورټ کوم آی سپورټ طالب ټورست ازما پوز سپورټ کوي او زه به اوس خبرو ته کینم دا خبره حقیقت لري دا هم درته صفا کوم مړه دا نه صفا کېږي ګوره مسافر وروره دا نه صفا کېږي ولې کې دا ما چې کومې خبرې ته چې نه صفا کېږي سوال ولې کوي زه تا نه سوال کوم زه هم ته حق وویه جواب ته غوږ ونیسه ته حق وویه حق دا خبرې نشته صفا کېدی افغانستان چې څونه نور مملکتونه شړلې داسې به ډېر لاس تېری شي خپل سوال ته حق وایه بیا دې ورورولۍ ته ورورولي مه وایه جواب دی ویوه جواب دغه دی چې په افغانستان کې ستا درې ټیمونه لوبېږي د طالبانو په نوم یو هغه ټیم لوبېږي د خپلې فایدې د خپل مفاد لپاره پلی کوي ټاکې کوي سړکونو ته راوځي بسونه لوټ کوي ښځو نه سره زر زیورات چور کوي اچغله ورته وایي چې شپې خلک د موټر بیرون ویستلی نه شي پوه شوې یو هغه ټیله ده د خپلې مفاد لپاره هغې ته چپران ګودریان او بدماشان او ظالمان ورته وایي دویم ټیم دی هغه دی ستا د ډونالډ ټرمپ په سپورټ کوي پوه شوې چې هغه خلک دي چې کلمه یې نه ده بلکې په ویډیو کې باندې لیدلې هم چې افغانستان حکومت مونځ یې هم نه ده کلمه یې هم نه ده او پښتون دی او یو مردار شکل دی او یو مردار اجرا او یو مردار جامعه هغه خلک چې کنه ستا ډونالډ ټرمپ سپورټ کوي چې هغه په ډالرو باندې چې هغه نه ایمان مني نه مور مني نه پلار مني نه خور مني نه ورور مني نه اسلام مني پوه شوې نه انسانیت مني او هغه خلک راځي څه کوي چې هغه په بازار کې او په جومات کې چې دا څومره بازارونو کې دا بلاست کېږي دا څومره ماشومان تباه کېږي دا څومره ښځې تباه کېږي بېګناه د دغو ظالمانو کار دی د دغو ظالمان د چا په لاس کې لوبېږي ستا د ټرمپ په لاس کې لوبېږي نه غلطه دی ویله غلطه دی ویله نه غلطه دی ویله سر ټیټ ونیسه سر ټیټ ونیسه درېیمه ډله هغه دی چې د الله په نوم جنګېږي پوه شوې د الله په نوم چې چېرته د الله لاره وي که نه هغه هر د اسلام یوازې افغانستان کې د کفر یوازې افغانستان کې نور ځایونو کې نشته بېشکه چې افغانستان ته راغلی ولې کفر په پاکستان کې نشته کوم هغه کفر خیال چې کوم طرف کفر ظلم شروع کړی توپونو ټینکونو ته راځي ولې په وزیرستان کې چې د پوځ د خلک وژني پښتانه وژني هغه څه شی د وزیرستان کې واڼه کې په فاټا کې د خلک چې وژني هغه څه شی دی دا کفر نه دی دا خوله دې کوم طرف ته تاویږي هغه دوی د ملک کې خپله مسله ده سیاست سره نه که نه صبر ګوره مسافر وروره حق ته به حق وی بیا درته وایم ته ما ته د دې جواب راکړه
چې پیس انسټیټیوټ کې عمران خان وینا وکړله چې طالبان زمونږ به د افغانستان حکومت ته د خبرو دپاره کېنو او دا زمونږ پوځ سپورټ کوي. د دې جواب ماته راکړه. زه نه پوهېږم چې تاسو د افغانان د بعضې د پاکستان او د عمران خان بیخي مننه غواړئ. وجه څه تاسو کې؟ تاسو ماته دا ووایئ څنګه د بعضې افغانان که د یهودیانو خبر وکړه، که د امریکانیانو خبر وکړه، که د هندوانو خبر وکړه، دا بعضې افغانان ولې اړتیا کوي پاکستان باندې؟ دغه زه ویم زه کوم درته ځکه غلطه باندې دی که نه. ته د ټرمپ خبره تاییدوې چې د افغانان دې راپاتېږي، وزیرستان خبره نه تاییدوې. ته ماته وایې چې کفر په یوازې په افغانستان کې دی، پاکستان کې کفر نشته، نور هېوادو کې کفر نشته. ګوره مسافره حق به حق ته ویو. افغانستان کې چې څوم میلیونونه کسان وژل شوي دا ټول بې ګناه وژل شوي دي او دا ټول د چا لاسه وژل شوي دي. پاکستان د افغان د جنګ په مقابل کې ضرم نه دی، ولې هغوی نور خلک سپورټ کوي. نه 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 ما نه دی حاصل کړی، ما نه دی حاصل کړی، ما نه دی حاصل کړی. ما یې څو ورځې میلمه یم، زه د یې څو ورځې میلمه یم، ما نه دی حاصل کړی، ما نه دی حاصل کړی. زه یې څو ورځې میلمه یم، خو زه تا نه ویم حق ویوه، حق. زه روان یم افغانستان ته، ویوه حق ویوه. زه تا ته دا درخواست کوم ځوانې حق ووایه. داسې چل وکړه کوم مفتي به راواخلو چې هغه حق ووایي. پوهېږئ زما په حق باندې خو نه ستاسو ته ما ته د دې جواب راکړه. پوه شوې؟ او ستا جوابونه دا یو اخري پوښتنه درنه کوم. جواب درکوم نو د هغې باندې ژوند مطمئن نه کړي. نو بهتره به دا وي چې یو حق نه نه مفتي راواخلو. ته ما ته صحیح جواب نه راکړه. تا کوم پوسټ وکړو د افغانستان د بربادۍ په مقابل کې چې دا ماشومان یې ووژل، دا مکتب باندې حمله وکړه، نور ځایونو باندې وکړه. تا کوم پوسټ وکړو لایف لاړې؟ او د خدای بنده ته زما پیج اصلا کې فالو کړی نه، پوه شوې؟ زما پیج داسې چل وکړه چې داسې لاندې ځه تا ته پکې ډېرې زیاتې ویډیوګانې د افغانستان باره کې، ډېرې زیاتې دعاګانې د افغانستان د باره کې. صرف دغه ویډیو مه فالو کوه چې دا اوس دا ویډیو فالو کړی، پوه شوې؟ سترګې داسې پټې مه نیسئ، لاړ شه لاندې لاړ شه، تا ته په ثبوت باندې ویډیوګانې روسي. صحیح ده که ګوره ما درته ګوره مسافره ما درته ویل چې حق ته د حق وایم، نه حق ته نه حق وایم. دا خو به منې را سره که نه. ما درته مخکې ستا صفات وکړم، هلې ښه ویډیو دې کړې اوله، وروسته ویډیوګان دې غلطې دي. داسې مې درته ویلي. دا خپلې ویډیو پورې دې آنلاین مه کېږه، بلکې دې نه بعد هم آنلاین شه. دا نه به زیات عقلمند ورونه راواخلم او یو ښه مفتیان به راواخلم، پوه شوې؟ اسلام د نګاه نه درته ثابته کړي، پوه شوې؟ بیا لږ داسې خپل ګریوان کې سترګې وغړوه، پوه شوې؟ زه نه بلکې ډېر ورونه اوس جواب درکړي، ستا خبره زه تا ته دا وایم نور ته نه لاړم، ورونه دلې نور غواړي. زما اخري خبره واوره، زما اخري خبره واوره. د یو ورور په صفت درته وایم بې طرفه اوسه. هغه الله چې دې مړ نه کړي بل څوک دې نه شي وژلی، الله چې دې مړ نه کړي هېڅوک دې وژلی نه شي. بې طرفه اوسه. ته به ما ته د دې خبرې جواب راکړې چې عمران خان آفرین ته به ما ته د دې خبرې جواب راکړې چې عمران خان په پیس انسټیټیوټ په واشنګټن کې وویل چې زمونږ پوځ چې دی ترهګر روزي، طالبان روزي او موږ افغانان سره د افغان حکومت سره خبرو ته کېنو. بیا به د دې خبره باندې لایف راشي او ما سره به پرې خبرې وکړې. نور درته ښه ژوند غواړم، حق ته حق ووایه او مخه دې ښه. داسې چل وکړه هغه ویډیو ما ته راولېږه او مغه سنۍ راولېږه. او بلکل به درولېږم، زه به درولېږم، ما سره د زه به ته ویډیو درولېږم. صحیح ده؟ بعد دې ویډیو کې سټی وکړه، ستا خبرو ته به ډېر ورونه جواب درکړي. نه زما خبرې نه زما په جواب مطمئن نه شوې. ما ستا په اړه سالم رقابت کړی دی، غلط مې نه دی ویل چې ته راوغورځېږې د خپو نه. ما درته ویلې ستا ویډیوګانې صحیح دي، خو اوسنۍ ویډیوګانې صحیح نه دي، په درد نه دي. دا درته وایم ته بې طرفي یو طرفه کې بې طرفي نه کې، ته یو طرفه قضاوت کې بې طرفي اوسه. صحیح ده، زما څه ارادې دي، زما څه میشن دی، ټول مسلمانان پوهېږي. زما څه میشن دی هغه هم مسلمان ورونه پوهېږي چې زما څه درخواست تا نه مې سوالونه وکړه، هغه هم خلک پوهېږي. په دې لایف کې به ټول پوه شوي. زما هېڅ نور درخواست نشته وروره. ډېره مننه چې وخت راکول نه دي. دومره دی چې د یوې خبرې ډېر سخت خفه کړم چې تا ووایي چې لس متره چې ټرمپ نه ولاړ وم چې د افغانستان باره کې خبره کوله او بلکې مظاهره مې کړې، هغه ځای نه وتلی او وایټ هاوس نه مظاهره کوله. دا خو دی مسافره وروره مظاهره مې کړې ده، هغه زما خپل کار دی، ما غږ پورته کړی، تا زما ویډیوګان نه دي کتلي.
بیا که نه زه به درته خپله ویډیو در ولېږم والله چې پی ټي ایم مظاهره مې کړې پی ټي ایم خوښ شوی دی ارمان چې لاس پی ټي متره ایم کې مظاهره نه بلکې 50 متره کې مانه مخامخ وای کنه والله چې دا ځان مې ته پیدا کړی وای دا دا خبرې مې کړل د سکیورټي د قانون نه دا خبرې نه دي چې ته اوس دغه سکیورټي مای فورس سکیورټي به یو ایماندار مخامخ هغه ته پرېږده چې ته ځان فداکار شې که ته حق وویوه ته حق ته ویوه نور هېڅ شی مه کوه حق ته ویوه څه چې حق یې هغه وویوه دا خیر دی خو وخت درته غواړم الله تعالی دې سلامت کور ده افغانستان ته او خیر دی مهرباني خیر وشي خدای په امان ښه ملګرو تاسو ته پته راشي دغه نن د هفتې ورځ دی بلکې د دوکان چې کوم دی دا رانه بندېږي ډېرو خلکو ته پته دی په آسټریا کې چې څوک خلک اوسېږي هغوی ته پته دی د دوکانونه شپږ بجې بندېږي نو راځئ دوکان ته هم ځو سودا به مالو تاسو نه پوهېږم دننه در سره کال وکړم او که نه ښه خیر دی راځو د یو ورور خبرې کوي چې عمران خان هغه ویډیو دې ثابته کړي زه منم زه بالکل منم شاید چې دا ورور غلط پوه شوی وي خیر دنه ما هغه ویډیو غوښتې دی که نه چې عمران خان ویلي و چې زه طالبان سپورټ کوم او زه داسې وکړم زمونږ آرمي طالبان سپورټ کوي صحیح ده وروره دا ویډیو ما ته خامخا راولېږه عمران خان چې دی عمران خان د پرایم منسټر نه بعد زما آیډیل نه دی ما درته بار ویلي چې عمران خان زما د پرایم منسټر نه مخکې د کرکټ لحاظ سره آیډیل و او آیډیل دی صحیح ده او الحمدلله ان شاء الله تعالی چې عمران خان به دومره یو غدار انسان نه وي چې هغه به د افغانستان په باره کې یو څه بد ووایي کنې ستاسو مخامخ د یو ورور لاس متره کې ټرمپ ته ولاړ دی او ټرمپ خولې نه دغه خبره راوځي چې افغانستان به زه وایپډ آوټ کړم د دنیا نقشې نه او دی بیچاره د هغه ځای نه بهر راوځي او بیا د وایټ هاوس مخې کې مظاهره کوي په کار خو چې هغه ټایم کې په ټرمپ باندې انسان اټاک وکړي که نه نو داسې و چې عمران خان خو ټرمپ ته مخامخ جواب ورکړی هغه ویډیو خو ما هم لیدلی ده چې ټرمپ ته یې مخامخ ویلی دی چې افغانستان په زور څوک نشي آزادولی کنې مثال یې پروت دی صحیح دی د عمران خان هغه ویډیو پرته دی په هر ګروپ کې او په هر هغه کې پرته دی ویې ګوره د انصاف جواب یې ورکړی دی او یو موتوړ جواب یې ورکړی دی او دا ورور وایي عمران خان ورته ووایي چې تھینک یو عمران خان په خبرو ته پوه نه شوې عمران خان اخره کې دا ورته وویل څنګه چې ما تا ته وویل چې ښه وخت درته غواړم الله دې سلامت لره داسې مې درته ووایي که نه نو عمران خان په سیاست کې ورته ووایي چې تھینک یو دا خبره خو دې وکړه خو د دې خبرې دغه جواب دی صحیح ده وروره لږ سیاست خبرو سره لږ داسې سوچ کوئ که نه سیاست خلک خدا نه دی چې عمران خان نو که تاسو اوس دا غواړئ چې عمران خان صاحب ټرمپ دستي مری کې رانیولی وای داسې خو کېدلی نه شي که نه په دې چې عمران خان رانیولی شو نو هغې نه مخکې خو ته یو افغان وې که نه پکاره چې تا په مری کې رانیولی وای غیرت خو بیا دې ته وایي ټلیفونونه خو ملګري ډېر زیات غواړي باران دی نو درته لوندم شوم بس نو څه یار د یار دپاره خوري دا غوایي غوښې راشه وروره باران را باندې ورېږي د خدای بندګانو ویښتان مې ښایسته درته ګومنځ کړل اوس مو را واپس را باندې ټوټ تباه او برباد واچول وای نو دکان خو کرانه بند شي که نه زه به تاسو سره بیا ګورم ښه په دې چې سبا چوټي ده او کور کې را سره هېڅ هم نشته ښارور ته خو ټلیفون نه جګوې دا بل ورته به ټلیفون وکړو ته راشه ټلیفون ته السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام نظام ورور ستړی مه شي جوړې خیرت په خیر خوشحاله معذرت غواړم د خوب راپورته سوم ویښتان مې ډېر ور سره ګډ دي د دې وجې مې ځان پټ کړی خیر اوسې وروره سلامتي دې غواړم وایه وروره څه جواب وایي تکړه شه شابه دا کوم مخکې چې ورور راغلی د دې باره کې څو خبرې کوم دا د هر چا انسان مرضي ده چې زما فیوریټ انسان دا دی زما فیوریټ انسان دا دی زما د نظره به څوک فیوریټ دا مطلب نه دی که زما د افغانستان یو سړی فیوریټ بیا زه ګل خان یم او که ستا سړی دغه دی بیا ته ګل مرجان د خدای پار وکړي دا د عقل جواب دا هر سړی خپل انسان دی چې باید زما فیوریټ انسان عمران خان اوس خلکو پې نه دی دا د 1992 مثال د 1986 سره لګیا د کرکټ کوي او په ډېر د لیري باندې د ژوند کړي ټول یورپ کې د پاکستان یو لیډر دومره عزت نشي که د عمران خان چې عزت دی بېشکه او کوم چې عمران خان راغلی دا ورور ته ووایه دا اول پرنس کانفرنس ته وګوره د افغانو د پښتون په باره کې خبره وکړه چې زه د دې ملک دپاره امن غواړم زما زړه پخښېږي
چې دا پښتون دی. اوس مې دغه سوچ کولو چې زه درته دا ویډیو خامخا ورلیږم چې دی څنګه پرنس کانفرنس راغلو چې افغان باره کې خبره وکړه، زه درته دا ویډیو هم ورلیږم. د اول پرنس کانفرنس چې و، اول پرنس کانفرنس چې و د افغان رونو په باره کې و، بیا دلته د افغان رونو دپاره وویل چې زه نشنلیټي ورکوم، د دې ملک دپاره زه حقوق ورکوم، هر ورکوم. دا مطلب خو نه دی چې زه که څوک په وطن کې خوښوم یا په هغه وطن کې بیا زه غدار یم یا بیا زه دغه یم او زما کومه نظریه ده او بیا زه پر چا الزام لګوم چې ته د طالبان ملګری یا ته د پاکستان ملګری. د خدای ورونو څنګه نفرتونه به وکړو ما او تاسې، ما او تا د یوه تن غوښه که زما یوه ګوته خوښیږي که په پاکستان کې خوښیږي که افغانستان کې خوښیږي که په عراق کې دي، دا ټول زما مسلمانان وروڼي دي. ما په عراق باندې هم زړه خوښیږي، ما په کشمیر باندې هم زړه خوښیږي، ما په افغانستان باندې هم زړه خوښیږي، ما په چچنیا، دا ټول زما د کلمې وروڼه دي. دا خو موږ ته په منځ کې دومره نفرتونه پیدا کړو که ما د افغانستان یو سړی یاد کړی زه په پاکستان کې بیا ګلمرجان یم، او که په افغانستان کې یو سړی یاد کړي هغه بیا ګلخان دی. پښتانه وایي چې کوم وخت چې ګلمرجان او افغان ګلمرجان او افغان دغه ګلخان یو نه وي، ما ته خپله یو نه یو، پر یو بل باندې نه مه نږدو. ډېر افسوس سره خوشحاله اوسئ. لالا یوه خبره ته کومه، دا سیاست ډېر دغه شی دی چې موږ خلک چې دی حقیقت نسي وایي برداشت، د دې دماغونه کښې نه دي، د دې مایند یې جوړ شوی چې حقیقت ووایه نه، بیا د په کمنټ کې ګوره ښکنځل کوي یا غلط رد بد وایي. څوک چې دا پیج یا چا نه دی خوښ پروګرام هغه مهرباني وکړي د دې پیج دې ووځي، او که سړی حقیقت وایي په دلیل باندې خبره کوه چې هغه د لالا سره راشي په دلیل باندې خبره وکړي. حقیقت هم دغه دی. او بس ډیره مهرباني چې وخت راکړی لالا، بس مهرباني وکړه په سیاست باندې مرز موږ پښتانه ډیر بې عقلان خلک دي، حقیقت نسي وایي بیا یو بل ته ښکنځل کوي. زه څه وکړم ملګرو، زه د خوشحالي پروګرام راوړه، د شعر د شاعري یا بل پروګرام راوړه، د حقیقت مې نو څه اورېدی. سودا اخلم سودا نه بعد به واپس د مینې ډک پروګرام وکړو، پوه شوې ملګرو، په دې چې دا دوکان رانه بندېږي. بس قربان خپل سودا وکړه، دا پروګرام په سیاست باندې بند کړ. خیر ملګرو، الله تعالی مو سلامت لره. او دا سره د ورور خبره، بلکې ما پرون کابل پرون هم لایف کې ویلی و، دغه زمونږ پیج چې په چا بد لګېږي او د زمونږ ویډیوګانې چې په چا بد لګېږي، بلکې خصوصا زما ویډیوګانې، نو د یو ورور په حیثیت سره درته وایم که تاسو مونږ ته ورونه نه وایئ، بلکې زه د هر چا ورور یم او هر انسان هر مسلمان زما ورور دی. نو تاسې مهرباني کوئ چې په ډېر احترام سره دې پیج نه ووځئ، صحیح ده که نه؟ که هغه هر یو پښتون دی، په دې چې پښتانه پکې راټول شوي، پښتو ژبه همیشه خبرې کوو که نه، نو که هغه هر یو پښتون دی دې پیج نه ووځئ. مخکې د دې نه چې مونږ تاسې بلاک کړو، دا شرم خبره ده تاسو دپاره، نو هغې نه مخکې تاسو د پیج دا پیج پرېږدئ که نه، په دې چې زما چې یو شی نه خوښېږي نو نه مې خوښېږي که نه. یو ګاډي اکسیډنټ مې وکړلو، نو انشورنس راته ګاډی جوړولو نه وایي، نه بل درته اخلو. ما ورته وایم ما ته به همدغه ګاډی جوړوئ، په دې چې هغه ګاډي کې دننه کمپیوټر سیسټم زما ډېر زیات خوښ و، او بل ګاډی داسې ما ته نه میلاوېدل. نو دوی ما ته وویل چې همدغه سیم ګاډی درته اخلو. نو بوی تللم چې هلته یې بوتلم، هلته داسې ګاډی و چې بس ورته وایم دا مې نه خوښېږي. وایي نه دا ډېر بهترین موټر دی، وایي نه مې خوښېږي، وایي ته خو لږ پکې کښېنم. ما ویل نه پکې کښېنم، نه مې خوښېږي، چې کوم ګاډی غواړم ما ته پکار دی هغه میلاو شي. نو چې کوم موټر مې خوښېدل او هغه موټر ته ورغلم، هغه ګاډي کې کېناستلم او هغه مې واخیستلو ورباندې. نو داسې درته وایم چې تاسو چې پیج نه خوښېږي نو موږ خو در کې پړې نه دی اچولي که نه، که په زور زبردستۍ مو دلته راوستلي یو، نو وځئ د پیج نه ووځئ چې بدې ردې وایه. دې پیج کې هغه خلک پاتې کېږي چې چاره پیج خوښ دی، چاره سکندر خوښ دی، صحیح دی. او الحمدلله فالوورز مې وګورئ، خپله به هم وشرمېږئ، دا فالوورز مې وګورئ چې هر رور را باندې سلام وایي، هر رور را باندې فخر کوي. ها کافي دي که نه زما لپاره، که ښه دي او که بد دي ستاسو لپاره، که هر څومره بد شي، که تاسو ورته غداران ووایه، که هر څه ورته وایه، نو دوی سره زه هم غدار یم یار، چې دا زما ملګري دي، دوی سره زه هم غدار یم. خو خپل منځ کې الحمدلله مونږ ډېر ایمانداره یو. په دې وجه تاسو هم زمونږ پیج ته راغلي یاست چې دې پیج کې خو ډېرې ښایسته تفسیرې روانې وي، دې پیج کې خو ډېرې ښایسته ویډیوګانې وي، مګر هم نه درته پوهېږم چې دا زړونو کې مو څه شی دی بیا، چې یو شی خوند هم درکوي او خوند هم نه درکوي. نو په ډېر احترام سره دې پیج نه بیا ووځئ، صحیح ده ملګرو. مخکې د دې نه چې اډمین تاسو یو بلاک کې او جارو مو کې، دا ستاسو لپاره د شرم خبره ده، دا پیج نه ووځئ. دا پیج د راهي حق په نوم چلیږي، او دا پیج چې ما اول جوړولو نو دې پیج ته ما نوم لا اله الا الله محمد رسول الله ورکړی و. هغې نه بعد بیا مې چې ما سوچ وکړو نو ما وویل چې
که چېرته داسې بد ورځ لکه څنګه نه وګورئ نن پکې دا خلک دا څومره سپکې ورځې وایي نو دا ټول د کلمې بې حرمتي وه بیا دا کمکلان بیا دا نه پوهېدل چې د دې پیج نوم لا اله الا الله محمد رسول الله دی زه څنګه دلته بد ووایم ها نو په دې وجه زه مجبور شوم نو ما پیج نوم یو مسافر کېښو نو زه یو مسافر مې په دې کې اخللو چې تاسو ته پته وي چې زه همیشه په سفر کې یم همیشه په گاډي کې یم همیشه په سفر کې یم په دې چې کاروبار مې دغه د یورپ هر ملک کې ګرځم هر ملک کې ګرځم د یورپ نو دغه کارونه مې چې شپه ورځ په سفر ویم نو په دې وجه را ذهن کې مې راغلو ما ویل دا یو مسافر به ورکم په دې چې زه خو په ځای کله هم نه یم چې داسې یو نوم ورکم چې مینه محبت یا مینه مې ایمان ده نو بهتره ده نو هغې نه بعد مې دا پیج نوم یو مسافر کړو نو اوس چې دا خلک دغه نورو سوالونه جوابونه کوئ چې تاسو سیاست ته رسېږئ چې تاسو د حق دا ورور چې ویل چې د حق خبرې نه کوئ د حق خبرې صرف د ده ورور زما ویډیوګانې لکه چې نه دي لیدلې تر اوسه پورې چې ما د حق خبرې کړې او که نه دي مې کړې صحیح ده بلکې چې را څومره خلک زما فین یا زما فالوورز یا دغو ته پته دی دغو ته ډېره پته دی همدغه کافي دي زما لپاره زه نور نه غواړم نوره فالوورز زه نه غواړم دا پیج کې چې دا 2 لکه 2.5 لکه خلک راغللی ته خدای بندګانو کله وارې د دماغو غوږونو ته لاس کړم چې دومره خلک زما پیج ته راغللی ها نو کافي دی نوره نه غواړم نوره مه راځئ په دې مه راځئ چې در پسې رسېږم نه هر رور شکایت کوئ هر رور ګیله کوئ چې 2 میاشتونه 1 کال نه درته ټلیفونونه کوو ته موږ ته جواب نه راکوئ نو دا وګوره خفه کوي مې که نه لږ دې وي خو چې بس ورپسې ورسېږم نو بیا دغسې ورونه چې هغه داسې ګیلې شکایتونه کوئ او زما څهره درته مخکاري نه زما خبرو باندې پوهېږئ نه تاسو زما په جوابونو باندې تاسو ساټسفای کېږئ نه نو بیا داسې ورونه دا پیج پرېږدئ په دې چې زه چې کله ستاسو خبرو ته ستاسو سوالونو ته په آرام سره غوږ نیسم او اخره کې جواب در کوم نو دغه شان ته پکار تاسو هم په آرام شئ که نه دغه شان ته پکار ته هم بیا ووایئ چې وروره ښه ته دغه خبره کوې دغه شان ته ثبوت یې راکولی شئ نو چې بیا به زه ثبوت هم چې جواب در کوم نو بیا ثبوت هم در کوم که نه خو چې تاسو خو مالک خبرو ته پرېږدئ که نه خبره دا ده نور داسې دی چې مخکې مې هم درته ویلې اوس هم درته وایم مینه مې ایمان دی مینه مې ایمان دی او هر پښتون زما زړه کې اوسېږي هر پښتون زما زړه کې اوسېږي خدای قسم همیشه کله کله وارې ډېر زیات هغه شم چې د پښتنو حالات وګورم دا یورپ کې هم ډېر دربدر پښتانه دي ډېر دربدر پښتانه ګورم قسم نه چې دا ګاډي کې کله وارې روان وم چې دا بعضې پښتانه وګورم د ډاکومنټ ورسره نه وي که د افغانستان دي که د پاکستان دي نو حیران پاتې شم د سوچ وکړم چې د مور او پلار به یې څومره دعاګانې ورته کوي دې ته واللهي قسم ده چې ژړا راشي او ډېر د شرم د لاسه خپل سر ټیټ کړم او د ګاډي کې ترېنه تېر شم د بعضې نه ترې چې ورسره پېژنم نه نو زه به کوم یو راودرم کوم یو ته غاړه ورکړم د غاړې ورکولو به څه فایده ماته شي کاش د ډاکومنټ زما په لاس کې وای چې هر یوه ته مې د سټیزن درته ورکړی سټیزن خو بس ډېر زیات خفه کېږم ډېر زیات خفه شم چې د پښتانه داسې بد حالات وګورم په یورپ کې پښتانه دربدر ګورم نو په افغانستان او پاکستان کې به څومره دربدر وي دغه همدغه وجه ده چې مونږ او تاسو یو بل ونه پېژندل مونږ او تاسو د یو بل احترام د زړه نه ونه کړل هر یو راپاڅېږي د یو بل نه ګیله کوو هر یو راپاڅېږي د یو بل ملک ته کنځګانې کوو هر یو راپاڅېږي د یو بل په نفرت یو بل ته په نفرت یو هېڅوک داسې نشته چې د انصاف خبرې وکړي چې ورونو یو کېدلو وخت دی یو ورونو د یو کېدلو وخت دی یو کېدل زمونږ او تاسو سلوشن دی یو کېدل زمونږ او تاسو آخري وجه دی چې پکار چې مونږ او تاسو یو شو چې دا وطنونه سره یو نو چې هر یو ته ګورو نو هر یو به یو دبدبه کې غږېږي هر یو به داسې سوال کوي چې سر به دې وخوږېږي چې او خدایا دی بیا لاړو او د دومره سیاستونو خبرې چې تاسې کوئ د دومره سیاستونو خبرې چې تاسې کوئ چې دغه اشرف غني صاحب او یا د عمران خان صاحب نو تاسو د یو مسافر باندې ولې خبرې کوئ ما سره ولې خبرې کوئ ما خو چې هغوی سره ناسته پاڅېدی نشته که نه تاسو زه عمران خان سره خوا کې لیدلی وای او یا ما اشرف غني سره زه خوا کې لیدلی وایم زه کوم مشاور وای نو تاسو بالکل بیا حق لرئ چې د دې بادشاهانو بالای کې ما سره خبرې وکړئ چې زه بیا تاسو پیغام ورسوم چېرته شپې ناست وي چای را سره چیکي عمران خان صاحب او یا اشرف غني صاحب زه بیا ورته ستا ویډیو پلی کړم چې ورته ووایم چې محترم صاحب تاسو دا ویډیو لږه وګورئ که نه دا ورور څنګه غټه ګیله تاسې نه کوي بیا ډېر خوند کړی و نو هغو بېچارهګانو ته خو پته هم نه ده چې په یو مسافر پیج باندې جنګ روان دی د 2 پښتانو جنګ روان دی او زمونږ په سر روان دی نو دا خو د خندا ډکه خبره ده نو ما خو چې کومه ویډیو درته شیر کړې ده د طالب نه بلکې د یو مظلوم انسان ویډیو مې درته شیر کړې ده د زړه درد یې درته راوچت کړی دی او خولې نه یې ویلي دي نو تاسو ما ته هغې کې غلطي وښایه تاسو هغو ظالمانو ته مه رسېږئ چې کوم ظالمان قتل عام کوي کوم ظالمان بې ګناه خلک مړ کوي
هغو ظالمانو ته ورسېد. هغه ظالمان تاسو راواخیستل د دې ورور په سر مو واچول. دا ورور خو د زړه د درد هغه خبرې کړي چې یوه خبره یې د ملغلرو د هغه نه ډکه. نو تاسو راپاڅېږئ، هغه ظالمان بیا راواخلئ، خبره چېرته بیا ورسوئ، کوم ځای نه کوم ځای ته راتاو کوئ بیا خبره. او بیا چې دا څومره کریمینلز دي، دا څومره ټیرورست دي، دا ټول راواخلئ بیا په دې په سر ور واچوئ چې نه دا دغه خلک دي او دا دغه خلک دي. د الله خلک څوک؟ تاسو ماته دغه جواب راکړئ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي چې قیامت جهاد به تر قیامته پورې جاري وي، نو بیا هغه کوم خلک دي چې هغه جاري ساتلی دی؟ هرې کفارو او د ظالمانو مخې ته چې ولاړ دي. زه دغې ته بیا حیران پاتې یم. دا خبره خو پکار ده بیا تاسو ماته ثابته کوئ که نه؟ دا خبره خو تاسو پکار ده بیا ماته بالکل ثابته کوئ. فلله درته قسم کوم، فلله درته قسم کوم، آخري خبره څنګه چې رشیا روس په افغانستان ته راغلی و، فلله درته قسم کوم چې روس سره صرف او صرف افغانان نه جنګېدل، فلله درته قسم کوم چې روس سره عرب هم جنګېدل په افغانستان کې، فلله درته قسم کوم چې روس سره پاکستان هم جنګېدل په افغانستان کې. ما د پاکستانیانو ډېرو پاکستانیانو بزرګانو نه دا خبرې اورېدلې دي چې موږ د روس په وخت کې موږ جهاد کولو. صحیح ده، دې خبرې باندې هر سړی ګواره. او نن همغه د روس غونته ظالمان راغلي په افغانستان کې همغو ټوپکونو سره، همغو ډرون حملو سره، همغه ډرون سره چې د بېګناه مسلمانو کورونه تباه کوي. او نن چې ورسره جهاد کېږي نو دغه جهاد تاسو غلط ګڼئ، دغه جهاد ته تاسو نوم بدنام ورکوئ چې ولې پاکستان دې کې لاس دی، ولې عربو دې کې لاس دی. نو تاسو نه بیا دغه سوال کېږي چې د روس چې کله راغللی و، د روس په وخت کې خو هم عربو جهاد کولو په افغانستان کې، پاکستان هم جهاد کولو په افغانستان کې، هغه غلط و. نو بیا سیاست ته خبرې ولې وباسئ، باچایانو ته خبرې ولې وباسئ، عوام جهاد کولو که نه. نو نن چې دغه مظلوم انسان د زړه د درد خبره کړې ده، ویډیو کې مې درته شیر کړې ده، نو تاسو دی پسې هغه ټول جرمونه راواخیستل، ویلې وایه چې هغه بېګناه خلک یې تباه کړل، بېګناه. تاسو هغه بېګناه مور او پلار ته چې دا خبرې ور رسوئ که نه چې چا بېګناه مړي شوي دي، نو هغه خلک د مجاهدینو نور هم نفرت کوي. چې ستاسو کمکلانو په وجه باندې چې تاسو یو څه نه خبر نه یې وایي ها دا دغو خلکو کړی ده، دا دغو خلکو کړی. و د خدای بندګانو، دا کوم چې د امریکې نه افغانستان ته راغللی دي، لالیپاپ ته راغللی چې موږ ته لالیپاپ په خوله کې راکړي، ها دې ته راغللی دي، ډالرو ته راغللی چې نوکریانې په افغانستان کې راکړي. افغانستان دومره ښه ملک شو چې موږ ته اوس آزاد یې کړو او موږ نوکریانې پکې وکړو، جابونه پکې وکړو، دې ته راغللی دي. میټایانو شیرینیانو ته راته راغلي چې بازار کې بیکریا کې راته کیکونه او رسګولې اخلي، موږ ته لاسونو کې راکوي. کوم غریب عوام چې لرو هغو ته کورونو ته غنم اوړه دا شیونه ور وړي، دې ته راته راغلي دي. ها ګلانو ته راته راغلي چې وطن مو ګلان پې وکري، غرونه راته وکري، غرونه ډرون حملې چې را باندې وکړي، دا ډرون تیارو کې راته تخمونه یې راوړلي پر غرونو باندې شندې چې دې کې تخم راوشي، دې کې واښه ور راوشي، دې ته راته راغلي دي. داسې کوم یو ښه شاعر